بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لسوالات و جوابات بدي مباركة سلسلة كي دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره نن یو څلور اتیا نمبر نشست او ناست ده او په دې کې اورنی سوال دی ورور کړی دی. وی کله سړی د جمعې په منځ کې ناوخته شي نو د جومات چې کوم امام پسې شاته صفونه دي په هغې کې ځای نه میلاویږي الا دا چې په آخري صفونو کې دیوال سره چې کوم دی کې ځای میلاویږي او بره چت خالی دی چې اولنی چت دی دویم دی او که ورته دویم چت وی بس خلک د اولني چت ته دویم وی حالانکې دا اولنی چت راځي دا لاندې د ځمکې دی چې دا ورسره نه حسابېږي او هغه اولنی دی. که ته هغې ته اولنی وی که هغې ته دویم وی خو چې په دې مسله باندې پوه یو هغه چت دی چې امام پکې ولاړ دی او شاته صفونو کې ځای نشتی الا دا چې دیوال ته نږدې اخره کې او بره ځای خالی دی. سوال د دې ورور دا دی چې آیا غوره دا دی چې زه دغه ځای کې ودرېږم شاته دیوال سره که نه بره وخیجم او هلته د اول صف نه شروع وکړم نو هغه به په اولني صفونو کې زه راځم ځکه چې خو اولني صفونه دي په اعتبار د دې چې بره دی یعنې په نسبت د بره ځي دغه بره صفونه دي اولني صفونه دي نو څه کول پکار دي؟ الجواب، اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د جمعې منزله وختي تله دا د مسلمان او د دینداره مؤمن بنده شان دی. بیا هم انسان دی کله د عذر د لاسه لیټ شي ناوخته شي پرې چې دی ورشي نو جومات ډک شوی ګڼئ یا په منځه خلک ودرېږي نو داسې ټیم کې دا حالات راتلی شي. هسې ستاسو په ذهن کې کوم ځای به غوره وي دا لاندې کې دا بره ولې لاندې غوره وي؟ امام ته نږدې راځي امام ته نږدې راځي دا په امام پسې شاته دی او ترتیب د صفونو هم دقه دی. دویم چت ته یا اولني چت ته به هله خیږي چې کله لاندې ځای نور تنګ شي او څه ګنجایش نور نه وي نور امام ته نږدې مونځ کول دا غوره دي. او بیا د جمعې په منځ کې فضیلت ښه ډېر دی. د جمعې په منځ کې خطیب ته نږدې کېده امام ته نږدې کېده د هغې فضیلت ډېر زیات په حدیثونو کې راغلی دی. اگر که عامو منځونو کې هم امام ته نږدې کېده د دې فضایل او ثوابونه په خپل ځای کې راغلي دي. څومره چې امام ته نږدې په هر منځ کې دا غوره ده او دا د ذهن نه دا خبره لرې کوي دا پوته نه شي زموږ دا خلک ولې په دې مسله کې کمزوري چې موږ اولني صف له نه راځو او په اولني صف کې د منځ له نه راځو. یعنې بعض هغه چې اولنی صف خوښ ته راځي وله هغه ګوټونو کې به ناستي یا به ښی ته یا ګز طرف ته ناستي. اولنی صف غوره دی په اولني صف کې امام ته نږدې ځای غوره دی امام ته نږدې دا منځ دی. بیا د دې په خوا کې ودرېده یعنې کوم کس ولاړ دی په دې منځ کې دا نه چې په ده پسې بیا غوره ځای دا شاته دویم صف ته ځکه چې دغه امام ته نږدې دی نه بیا د دې خلکو سره ودرېده دا کوم چې امام ته نږدې ولاړ دي نو چې ښی طرف ته صف پوره شي ګز ته پوره شي په دې پسې بیا غوره دا دویم صف دی نو دویم غوره دی د دریم نه او بیا دریم غوره دی د څلورم نه او بیا په هر صف کې هغه ځای غوره دی چې امام ته ډېر نږدې دی په دې ترتیب سره ځه. نو اخرنی صف چې دیوال سره لګېدلی دی دا غوره دی د هغه صف نه کوم چې بره دی اگر که هغه بره اولنی شمارلی کېږي خو هغه داسې اولنی نه دی چې امام پسې نږدې دی خو بره د چت کې کم صفونه چې او کم قالین چې اچولی شوی دی یا درې پرتې دي په هغې کې دغه اولنی صف دی. الا دا یعنې بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده او یعنې مزیداره خبره ده هغه دا چې کله نه کله که ته دغه اخرنی صف پرېږدي چې دیوال ته نږدې دی او بره وخیږي د دې د لاسه چې لاندې دغه صف کې به بیا تنګېږي خلک به ځي راځي دروازو ته خوا کې نږدې ده او په منځ کې خشوع نه وي اطمینان نه وي سکون نه وي
نو ځکه زه بره خیجم نو بیا بره خطه غوره دي ځکه چې دې کې دی د مانځه د فایدې دپاره بره خیجي او فایده پکې څه ده سکون عاجزي اطمینان دا په منځه کې به ډېرې چې دی هلته وخیجي بره ځکه دروازې سره خوا کې چې ودرېدي نو خلک به دې اوړي راوړي او په دې خبره به خفه کېږو به نه دا زمونږ ډېر پښتنو له دا فرق هم نه کوي چې خلک یې مخې ته اوړي او که نه اوړي ځکه چې بعض ما لیدلي جمعې مونځ پرېږده یعنې دلته اوس موږ فرضي مونځ وکړو ماسخوتن او دلته ځای میلاو شوی دی د دروازې سره نږدې دقه دروازې سره ودرېږي دقه ځای کې به وتر کوي او سنت به کوي خلک به اوړي راوړي څوک به ورته داسې پکې بد بد وګوري د مخ نه پته ولګي سړی خفه دی چې ولې ته هلته ولاړې دوه درې کسان به پکې دیکه شي خو دې یار قسم خوړلی که دې ځینې دي زه وښځولم زه هم پښتن نه یم معنی دا چې ده باندې هېڅ اثر نه کوي چې زه به کوم ځای کې ولاړم او کوم ځای کې نه یم ولاړ خو چې کوم سړي سره د خپل مانځه غمي دا خبرې په ډېر اثر کوي ځکه دی زر تر زره جومات کې ځان له داسې ځای ګوري چې څنګه ورته موقع برابر شو چې دی غاړې ته شي او دی لږ په دغه څه پوه شي چې دی په مانځه کې وایي چې دی په تلاوت پوه شي دی په اذکارو پوه شي د دې توجه الله ته برابر شي نو چې ته په دروازې کې ولاړ یو د دې خوا بوځي بل د دې خوا راولي او بعض پکې خبرې هم کوي دی اوري په زوره زوره لګي مړی ځای نه ځای نه ګوري خو ولاړ به دا ټولې خبرې چې سړی اوري په دې کې دی څنګه اوس کې ما ته پته نشته یعنې که زه دې دغه دروازې سره ودرولم او هسې داسې یو کس راته داسې وکتو داسې په جوور نظر زما د بار څه ګډوډ شوي چې دا اوس وګوره یعنې دا ما کومه طریقه وکړه نه په خپل مانځه پوه شوم نه مې مسلمان ته لار پرېښوده نو لار پرېږده را دې خوا شه خبره مې دا کوله چې داسې د الله بندګان پکې هم شته چې په هغو باندې دا اثر نه کوي هغوی وجه دا ده چې د خپل مانځه سره ډېر اهتمام یې نه وي یاره کار څه وشو نه چې د کم سړي د خپل مانځه سره غمي نو دی کوشش حتی الوسع دا کوي چې په جومات کې په داسې ځای کې ودرېږي چې دی د خلکو نه غاړې ته یي لاره نه یي خلک یې مخې ته اوړي راوړي نه نو خلاصه د مسلې څه شوه شاته صف غوره دی الا الا دا چې مونځ یې ګډوډ کېږي نو بیا بره خطی شي او هغه په نسبت د ده غوره یي د ده په نسبت د دې لاندې صف په د ده لپاره غوره یي ځکه چې د لاندې زمانه مونځ ګډوډ کېږي او دروازه ده او خلک ځي راځي او بله چې لار هم ده خصوصا د جمعې مونځ چې کله ختم شي ګڼه یو دروازه باندې خلک وځي را ننوځي نو په داسې حالات کې ورته موږ دا ویلی شو چې بره خطه به غوره انشاءالله دا یو ورو سوال کړی دی او دا ډېر ناشنا سوال دی زه کله زه چې دا سوالونه چانټې کوم هر نشست له جدا جدا قسم سوالونه ګورم یو دا چې علم کې اضافه راشي بل دا چې اورېدونکی ورته په جوش او جذبه کې کله هغه سوالونه پکې ډېر کم چې وایي کې احکام بیان شوي د حلالو د حرامو د منځه مسایل د طهارت د زکات او کله داسې چې هغه داسې د حدیثونو سره تعلق ساتي او دې نه علاوه نور او بیا په هغه سوالونو کې هم هغه سوال چې هغه فایدهمن یې ټولو لپاره ځکه بعض سوالونه هغه چې هغې فایده نه وي بعض سوالونه هغه چې هغه واضح څو پیرې ما بیان کړي نورو علماو بیان کړي او ټیم لګي سوالونه ډېري نو ځکه بعض سوالونه پکې پاتې شي دا اوس سوال دی رور کړی دی وایي دا خبره موږ د علماو نه اورېدلې چې حدیث کې دا راځي چې څوک د الله دپاره څه پرېږدي الله وله د هغې نه غوره ورکوي اوس دې کې دوه سواله دي یو سوال دا دی چې الله وله د ده چې څه شی پرېښودو الله وله د دغه جنس نه بل څه شی ورکوي او دویم دا چې دله د دې نه غوره دا په دنیا کې به وله ورکوي که په آخرت کې به وله ورکوي او سوال دلالت د سائل په دماغو باندې کوي همیشه دا یاد ساتئ سوال دلالت د سائل په ذهن په دماغو او په پوهه باندې کوي څنګه چې د سړي پوهه یې څومره پوهه یې دومره د سوالي نو دا سوال چې چا کړی دی نو معنی ده چې دې خبرې ته سوچ دی او دې ته توجه ده او د دین په باره کې پوښتنې هغه څوک ډېر کوي چې د چا د دین سره شوق وي او ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه
چې چا به تپوس وکړي چې را دومره علم تا څنګه زده کړی نو هغه به ویوي بقلب عقول ځکه چې زما سره داسې زړه دی چې ما پرې سوچ کړی دی او دریم دا چې ولسان سؤول او ما سره داسې ژبه دی چې هغه تپوس ډېر کوي نو دوه خبرې دي ورسره یو تپوس ډېر کوي بل هرې خبرې ته سوچ کوي زړه یې بیداره ده او زه اکثر وایم په درسونو کې هم عام ملګرو ته هم چې دا کم سړی تپوسونه نه کوي نو خفه کېږي به نه غالب ګمان دی چې دی سره پوه هم نه دی غریب ځکه چې تپوسونه ډېر هغه اشکال هغه چا ته راواقع کېږي او تپوسونه د هغه چا ذهن کې ډېر راځي چې هغه ستا په دې خبره پوه شوی نو هغه چې پوه شي نو د هغې نه بعد وایي که داسې وشي او که داسې وشي دا که داسې وشي او که داسې وشي دا ذهن ته هله راځي چې ته په هغه اولنۍ باندې پوه شوی نو چې په سر د پاسه دې تېرېږي دی وایي که داسې وشي او که دغه وشي زما پوسه ما ته دا یادېږي ده به ته هغه یادېږي تپوسونه کول دا نښه د دي چې دا سړی شوق لري د پوهې او بل دا چې دا سړی پوهېږي په خبره او دا ورکړه د الله دی چې چا ته یې ورکړي یعنې دا خاص د الله رحم او کرم چې د چا د دین سره شوق پیدا شي او لټون کوي او تپوس کوي او هرې خبرې ته یې سوچي چې دا داسې ولي دا داسې ولي او علم په دې طریقې سره زده کېږي علم نه څوک د مور په خېټه کې زده کولی شي او نه علم داسې زده کولی شي چې جبریل علیه السلام به راځي او نه علم صرف د دې نه زده کېږي چې ته بیان اورې د یو مولوي صاحب او خبره ختمه شوه یا کتاب ګورې او قصه ختمه شوه نه علم په دې زده کېږي چې ته د علماو نه تپوسونه وکړي خو تپوسونه د علم د زیاتولو لپاره تنګولو لپاره نه د ځان د راښکاره کولو لپاره چې زه م څوک یم نو ورور دا سوال قیمتي سوال دی چې الله به د دې په بدله کې تاله غوره درکوي آیا دقه شان شی جنس د دې یعنې همدقه شان شی به د له دې نه غوره درکوي که نه بل څه به درکوي دویم دا چې دنیا کې به د له دا غوره څه درکوي که نه په آخرت کې به درکوي اول خو دا ساتل پکار دي چې ښه په صحیح حدیث کې دا راغلي دی امام احمد راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې م ته یو شی پرېږدي د الله دپاره الا بدلك الله به ما هو خیر لك من ته چې کله م یو شی د الله د رضا دپاره پرېږدي الله به د هغې په بدله کې تاله د هغې نه غوره درکوي دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده او د حدیث صحیح دی او زموږ په ایمان دی چې څه شی دې د الله دپاره پرېښودو الله د هغې په بدله کې تاله د هغې نه غوره درکوي وجه دا ده چې الله غیرتي ذات دی او چې ته د هغه دپاره دومره څه وکړې چې هغه څه دې پرېښودو چې کیدای شي ستا خواهشاتو غوښتو ستا نفس غوښتو کیدای شي ستا بچو غوښتو کیدای شي ستا ښځې غوښتو ستا مور پلار ملګرو معاشرې تا بیا هم هغه څه پرېښودو نو هغه کریم رب دی شکور رب دی د بنده د عمل قدر کوي شکور د الله نوم دی یو ترجمه دا دی یو معنی چې د بنده د عمل قدر کوونکی ذات دی او بیا چې ته لږ څه وکړې هغه ته له ډېره څه درکوي نو چې ته د هغه دپاره څه پرېږدې نو هغه ته له بیا ډېر څه درکوي لکه اوس یو سړی حرام خوري او ته ووایې چې یاره ستا دا معامله خو حرامه ده تجارت ستا حرام دی اوس دا تجارت پرېښوده د الله دپاره دا ګوره اسان کار نه دی ګران کار دی ځکه چې همدغه د ده خوراک ته اسخاک ته بچو له تیم لیږي خپله دنیا یې پې هم روانه کړې او دی دا پرېږدي د الله د رضا دپاره نو لوز د ده سره دا شوی دی چې دله به الله د دغې نه غوره ورکوي ښه دا بعض ملګري راشي تپوس کوي وایي موږ ته کمپنۍ کې وایي او موږ ته پلانیزي کې وایي چې ګیره به لرې کوي او دا چل به داسې کوي او دا به دغه کوي اخر دا موږ به دینداري کله کوو یعنې دینداري به موږ هغه کوو چې کله زموږ طبیعت او چروت برابري او څوک کوم تنګوي نه او څوک راته څه نه وایي بس بیا به ټک خطا دینداري کوو دیزې کې دا حدیث مخې ته راوسته پکار دي لکه ته ګیره لرې نه کړې نو څه به وشي د کار نه به وباسي دا تر الله دپاره پرېښه د ایمان او یقین ساته چې الله تعالی دې نه غوره درکوي ایمان او یقین اوس یو سړي ایمان او یقین په دې مضبوط دی هغه جدا خبره خو چې ایمان او یقین دې په دې خبره مضبوط وي رب العالمین خو خپل له اوس خلاف ورزي نه کوي
دا کېدی نه شي چې یو سړی د الله د رضا دپاره څه شی پرېږدي او الله دې له د هغې نه غوره ورنه کړي. نو بیا دلته یو څوک دغه اشکال راوستی چې موږ ډېر خلک داسې لیدلي هم دي چې یو کار یې پرېښودی او الله ولا نه دی ورکړی د هغې وبدل کړي بل. نو جواب د هغې یاد کړه. کله دا تبدیل او تعویض یعنې د دې په بدل کې بل څه ورکول کله د جنس ته هغه شي نه چې ده پرېښودی او کله د بل جنس نه لازم نه دی چې دا کوم شی چې تا پرېښودی دی همدقه شان شی یا د دې نه غوره به الله درکوي. کېدی شي د دغې د جنس نه کېدی شي د بل جنس دی لازم نه ده. لکه امام ابن القیم رحمه الله ناشته خبره کړې ده. هغه وی الله چې په بدل کې څه ورکوي د دې ډېر قسمونه دي او وی د ټولو نه غوره څه چې الله ورکوي په بدل کې دې ته غوږ کښېږده. د ټولو نه غوره څه چې الله ورکوي یو بنده ته د دې په بدله کې چې داسې شی پرېښود د هغه دپاره هغه د الله سره محبت دی او د زړه سکون دی او د الله راضي کېده دي د دې بنده نه او د دې بنده راضي کېدل دي د الله نه. خو دا هغه څوک محسوسولی شي چې دیندار یې اوس د بېدینه سړي ته دا وایي چې ټول نه غوره دا دی. هغه وایي چې زموږ پیسه پکار دی زموږ ډوډۍ پکار دی زموږ چېرته رزق پکار دی اوچته تنخوا قیسې کوه د غټې ویزې باس کوه د کمپنیانو خبرې کوه څه ما ته الله به راضي شي. الله راضي کېده دا د ټولو نه غوره هغه څه دي چې الله یې دې بنده له ورکوي. ځکه د عوام بلکې ډېر داسې طلبة العلم هغه په دې حدیث پوه نه دي چېرې الله به د دې په بدله کې غوره څه ورکوي اوس انتظار کوه. هغه کار چې ما کوم ختم کړو هغه د 50,000 الله به اوس د 100,000 بل لا کوي او سبا به یې راکوي او د 100,000 د 200,000 به راکوي. دا خلک په دې حدیث باندې پوه شوي نه دي. لازم نه ده چې محسوس شی تعالی الله درکړي. محسوس څه ته وایي؟ څه شی محسوسېږي؟ څه شی محسوسېږي؟ څه شی محسوس څه ته وایي؟ څه شی محسوسېږي؟ لکه څه شی یاره تاسو الله پلاني له یو محسوس شی ورکو. محسوس څه ته وایي؟ څنګه محسوسېږي؟ څنګه ښکاره؟ لیدی شي لاس وړلی شي راوړی شي اوچتولی شي دا ټول محسوسېږي که نه. او دا بار زه وایم دا پلانی شی حسي دی او دا معنوي دی. حسي دی او معنوي دی. بعض خبرې داسې چې هغه واضح د هغې وضاحت ته ضرورت نه لري. محسوس شی یعنی محسوسولی شم زه بین شتي یا بین محسوسوم یا ورسره بدن لګي لاس ورسره لګي یا په سترګو لیدی کېږي دا محسوسول دي که نه. لازم نه دی چې الله به تعالی په بدل کې محسوس شی درکړي لکه مال وغیره. کېدی شي الله دله معنوي شی درکړي. معنوي څه مطلب دی؟ نه محسوسېږي. لکه الله دله د ایمان اوچته مرتبه درکړه. او ځکه یو بعضو کتابونو کې دا قصه راغلې ده. بعضو کتابونو کې دا قصه علماو را نقل کړې ده. وي یو زاهد او عابد بنده خلکو ولیدو په لارو کوڅو کې او دې ته غوږ کېدی. یو زاهد او عابد بنده خلکو په لارو کوڅو کې ولیدو هغه بد حال و یعنې کپړې ګډې وړې وې پیزار شلېدلې را شلېدلې. نه چا ورته دا ووي الله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو وایي چې الله د چا دپاره څه شی چې څوک د الله دپاره څه شی پرېږدي الله وله د هغې نه غوره ورکوي. وانت ترکت الدنیا او تا خو ټوله دنیا د الله دپاره پرېښودې ده. فماذا عوضك الله؟ نو تعالی الله څه درکړي دي؟ یعنې دغه خړ پړ ګرځي او جامې یې دغه الله پیزار دا دی او غریبي او فقیري او حالانکه حدیث کې دا راځي چې څوک الله دپاره څه پرېږدي تا خو ټوله دنیا پرېښودې ده. نو تعالی الله څه درکړي دي د دغې نه غوره چې تا پرېښودې دنیا
هغه ته الرضا بما انا فیه، راضي کېدل په هغه حال باندې په کوم چې زه یم د الله ماله غوره سره کړي دي. نو ډېر خلک په دې حدیث باندې پوه شوي نه دي، او کله دا په دنیا کې سړي ته میلاویږي، کله په آخرت کې. دا م یاده کړه، یعنی دنیا کې یو سړي ته د هغې په بدل کې هېڅ هم میلاو نه شو. نو دا نه چې ستا په حدیث کې شک پیدا شو د پیغمبر په خبره کې یا د الله په لوز کې. نه، هغه حدیث کې دا دی چې الله وله د دې نه غوره څه ورکوي که نه، آخرت کې الله دله د دې په بدله کې جنت ورکوي. جنت غوره نه که نه دغه پیسې غوره وي، یا دا مزدوري یا دا کار یا دا سامان، جنت غوره. د الله رضا دته په آخرت کې میلاویږي، دا غوره ده. نو لازم نه ده، اوس خلاصه دا شوه، لازم نه ده چې دا شی به محسوسي، دا معنوي هم کېدی شي، او لازم نه ده چې دا به تا ته په دنیا کې میلاویږي، دا په آخرت کې هم تا ته میلاویدی شي. دنیا کې الله څنګه ورکوي، لکه ګوره ښکلی مثال پې د سلیمان علیه السلام والا. سلیمان علیه السلام چې کله مصروفه شو د مازدیګر د منځه نه د اسونو د لاسه، قرآن کې دا واقع راغلی ده. یو تفسیر کې بیا دا ویلی شوي دي چې ده دغه اسونه ټول حلال کړو. ولې؟ ځکه چې د دې اسونو د لاسه دی د مازدیګر منځه نه لیټ شو، نو د الله دپاره دغه اسونو د هر څه پرېښودو، حالانکې هغه په اسونو سخت مین. رب العالمین ولې په بدله کې سیلۍ ورکړه، نو بیا به هغه سیلۍ ګرځو را ګرځو. او مهاجرینو خصوصا مکې والو صحابه کرامو چې کله خپل کورونه پرېښودو، الله رب العزت د دنیا بوی له ورکړه، د ټوله دنیا بوی فتح کړې نو د دنیا به پراخه کړه. ولې؟ ځکه چې خپل کور پرېښودی، خپله ځمکه یې پرېښودی. اوس یو سړی لګیا د غلاګانې کوي، او د الله نه ویرېد، او د الله د یېرې نه د غلا پرېښود. الله رب العزت وله دغه شان مال ورکړي، د دې نه به وله غوره ورکړي. او یا به وله الله معنوي څه ورکړي. څنګه؟ لکه اوس ګوره یو سړی دی غلا یې کوله، او غلا یې پرېښوده، توبه یې وویسته، 5 وخته لمونځ کوي، سکون، اطمینان، د قرآن تلاوت، ښایسته خوی، دا ټول الله دله ورکو. نو اوس هم موږ به دا انتظار نه کوو چې دله خو الله پیسې ورنه کړې، خو غلا پرېښودې ده. دا دومره څه چې وله الله ورکړو تا ته نه ښکاري؟ دا چې ځان تې را نږدې کړو، دا دینداري چې وله ورکړه، دا اوچت خوی چې وله ورکړو، دا سیرت یې چې وله ښایسته کړو، دا په معاشره کې چې وله عزت ورکړو. پرون غل خلکو ته کنځلې کولې، نن خلک عزت کوي. دا هر څه نه دي، دا هغه څه نه غوره چې ده پرېښودي شي. پته نشته تاسو په دې مسله پوه شوئ که نه؟ پوه شوئ؟ ښه، د هغې نه بعد دا ورو سوال کړی دی، دم ښایسته سوال دی. و یو حدیث موږ دا اورېدلی دی چې کله الله رب العزت یو بنده دپاره د خیر او د ښېګړې اراده وکړي، نو دله سزا په دنیا کې ورکوي. او چې کله الله یو بنده دپاره شر غواړي، نو د ګناه سزا وله په دنیا کې نه ورکوي، کله وله ورکوي؟ په آخرت کې. دا صحیح حدیث دی، او موږ بیان کړی هم د مدکاري مشکات په درسونو کې راغلی او داسې مخې ته څو نورو درسونو کې، چې کله الله د خپل بنده دپاره خیر غواړي، نو سزا د ګناهونو وله په دنیا کې ورکوي. ولې؟ چې آخرت ته صفایي. او چې کله وله الله شر غواړي، نو پرېږدي چې آخرت کې راونیسي. خو دا ورو یو طرف ته دا سوال دی، بل طرف ته سوال دا دی چې حدیث کې دا راځي، امام ابو داود راوړی دی چې هغه ګناه چې الله رب العزت د هغې سزا په دنیا کې ورکوي، سره دی چې په آخرت کې بله سزا ده، هغه ګناه د ظلم او خپلولي پرې کول. یعنی د خپلولۍ د پرې کولو سزا په دنیا کې هم شته، آخرت کې هم شته. د ظلم سزا په دنیا کې هم شته، په آخرت کې هم شته. نو دوی دا حدیثونه به څنګه جمع کوو؟ تاسو په ته پوه شوئ او که نه؟ اشکال څه دی؟ بارک الله فیک. او دې بل کې څه دي؟
هلته ولا هم سزا ورکوي. یعنی د یو حدیث کې دا دی چې مؤمن ته کله سزا په دنیا کې میلاو شوه آخرت کې سزا نشته. خو په دې بل حدیث کې دا دی چې څوک خپل ولی پرې کوي یا ظلم کوي د الله په دنیا کې هم سزا ورکوي سره د هغه عذاب چې هغه په آخرت کې شته انتظار ورته کوي. نو خو د دنیا دې سزا خو دې پاک نه کو. د جواب نه مخکې دا خبره یاده کوي بیا کومه خبره مخې له راله زه چې په مخه رادو علماو ته به واپس کېږي. یعنی دا نه چې ته دوه خبرې زده کړې او بیا په علماو باندې فتوې لګې او جي مونږ خو تقلید پرېښودی دی او مونږ مولیان د سره منو نو مونږ داسې بس دا خبرې کوي. نه، مونږ الحمدلله بې دلیله خبره نه منو. بس نور د علماو نه چې اخوا کېږي ګمراه کېږي، د علماو نه چې اخوا کېږي ګمراه کېږي. لازم به د علماو خوا کې کښېنې، لازم به هغوی ته رجوع کې، لازم به د هغوی نه تپوس کې. او دا اشکال یعنی یو سړي ته راتلی شي او هغه علماو ته واپسي نه کوي او ځان ته ګډ سړی وي، کیدی شي د دې خبرې د لاسه دی د حدیثونو نه منکر شي. کیدی شي که نه شي کېدی. دی وایي چې مړه داسې خبره شوه، یو ځای کې یو شان بل ځای کې بل شان. زه یې نه منم والعیاذ بالله. سبا له به د قرآن ترجمه راوالي نو په قرآن کې هم داسې ایتونه شته چې ظاهره کې په هغې باندې کم علمه سړی نه پوهېږي. او چېرې یو ځای کې الله دا خبره کوي بل ځای کې دا خبره کوي، زه قرآن نه منم والعیاذ بالله. او لاړ د دین نه ووتو. لازم به ته د دې فن هغه عالم ته هغه ډاکټر ته رجوع کوي چې الله والا به دې کې پوهه ورکړي، دې نه بغیر کار نه کېږي. نو زه دا وایم د الله په توفیق سره چې د دواړو حدیثونو کې هېڅ تعارض نشته، هېڅ تعارض پکې نشته. دا اولنی حدیث عام دی، دا دویم خاص دی. دا اولنی عام دی دا چې الله یو بنده دپاره خیر وغواړي دنیا کې وله سزا ورکړي آخرت له پاک کړي. دا بل خاص دی چې څوک ظلم وکړي څوک رشتې پرې کوي الله به له دنیا کې هم سزا ورکړي آخرت کې هم ورکړي. خلاصه دا ده چې ته به پوه شې په اسانو الفاظو سره هغه ده چې عامه طریقه د الله دا ده اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا. چې الله چا لپاره خیر غواړي سزا وله دنیا کې ورکوي، چې شر وله غواړي نو سزا وله نه ورکوي آخرت کې وله ورکوي. ځکه په ځان یېرېده پکاري، هر وخت په ځان یېرېده پکاري چې کله هر څه برابر رواني که نه او ته ښه په عیش ماش کې سره د ګناهونو، نو دا د یېرې خبره ده. ځکه چې داسې نه چې الله هر څه آخرت ته ساتلي او آخرت کې بیا داسې ځای دی چې هلته بیا ته هېڅ نشي کولی، دنیا کې خو بیا هم موقع شته. خو د دې نه به هغه بعض ګناهونه مستثنایي، بعض ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا په دنیا کې هم شتي، د هغې سزا په آخرت کې هم شتي، الا دا چې دا بنده دې توبه وباسي. نو که څوک تا نه تپوس وکړي چې په دې مسله ما پوه که په لنډو الفاظو، نو عامه طریقه د الله دا ده چې د کمې ګناه سزا د دنیا کې درکړي آخرت کې دې صفا کوي. چې دنیا کې در نه کړي آخرت کې به یې درکوي. خو بعض ګناهونه داسې دي، بعض ګناهونه چې د هغې سزا په دنیا کې هم شته او په آخرت کې هم شته. بچ کېدی ته د هغې نه د هغې د دنیا او د آخرت د سزا نه په یو طریقه شي ته توبه وباسي الله ته، الله ستا توبه قبوله کړي. او په هغې کې دغه دوه ګناهونه دي، یو خپل ولیان یې پرې کول او ظلم. دغه شان یو حدیث کې ورسره خیانت او دروغ هم راغلي دي. د امام طبراني چې کوم روایت راوړی پای کې ورسره دا الفاظ دي: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. نو څلور شو: ظلم، خپل ولی ماتول، خیانت او دروغ. دا هغه ګناهونه دي چې د دې د لاسه په دنیا کې هم سزا میلاویږي، په آخرت کې هم سزا میلاویږي. نو دواړو حدیثونو کې الحمدلله هیڅ ټکراو نشته. که شتي پکې ټکراو تاسو پوه شوئ که نه؟
یعنی عامه طریقه دغه ده. خو بعض ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا دنیا کې هم شتي او آخرت کې هم شتي. ښه د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی او دا سوال هم د 2 حدیثونو د لاسه دی چې د ذهن ته راغلی دی چې د دې به څه جواب ورکړو. وی دې مخکې ورځو کې ستاسو درس کې ما دا واورېدو چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه کس ته وایي چې المرء مع من احب، سړی به د هغه چا سره چې د چا سره محبت ساتي، دنیا کې به د هغه چا سره دا موږ بیان کړی نږدې ورځو کې. بیا تاسو بل درس کې قصه د بل صحابي بیانوله چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي څه وغواړه، نو هغه ورته یا رسول الله جنت کې تا سره ملګرتیا غواړم، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې مونځونه ډېر کوه. تاسو اورېدلی په دې نه به یې اورېدلی، هم دې جمعې په ورځ موږ بیانوو یا جمعې په شپه چې ډېر مونځونه کوه. اشکال څه دی؟ یعنې اولني حدیث کې دا دي چې د چا سره دې مینه هغه سره به یې. دا صحابي چې دی دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته دغه ووایي ربیعه بن کعب الاسلمي د سجدو د مونځونو ډېر د ده ولې د پیغمبر سره محبت نه و سره محبت و سره، نو ولې رسول صلی الله علیه وسلم دلته لنډه دا قصه نه ختمولی چې بس تا زما سره محبت دی ته ما سره یې، و ده ته ولې وایي چې ته مونځونه ډېر کوه، مونځونه وی ډېر کوه چې ته ما سره یو ځای شي. دی هغه بل ته ولې نه وي چې نه سړی د هغه چا سره نه کېږي چې چا سره محبت وي چې څو پورې مونځونه ډېر نه یې کړي. پوه شوئ تاسو که نه؟ جواب د دې مسلې او د جواب نه مخکې ته بیا رایاده کړم، لازم به علماو ته رجوع کړي، صرف د ترجمې په کتابونو کار نه کړي. او نن سبا خو دا موبایل را پیدا شوي دي، وایي ما جي موبایل کې ځان له کتابونو ډاونلوډ کړي دي، وایي موبایل کې مې ځان له ډاونلوډ کړي دي. او زه ته وایي ځان له تقریر هم کولی شم، زه ته وایي خطبه هم کولی شم، زه ته ملګرو ته وایي بیان هم کولی شم. او بیا چې کله دغه مخې ته کېږدي دا موبایل یا کاغذ یا چې څه یې پکې لیکلي، نو د دې کاغذ او د دې موبایل کې چې څه لیکلی شوي د دې نه علاوه د ټک ته خولې نه نشي راویستی، ځکه چې څه ورته یاد نه ځي. نو د موبایلو په کتابونو په دې کار نه کېږي. د دې ورور دا ښکلی سوال دی او کله چې ما دا سوال ولیدو نو زما اول پرې دې ته سوچ لاړ. جواب د دې د الله په توفیق سره هغه دی. اول خو د دواړه حدیثونه صحیح دي الحمدلله. دا اولنی حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، مونږ بیان کړو چې یو بانډچي راغی په رسول الله وسلم پسې ویل رسول الله یو سړی د چا سره ډېر محبت کوي خو میلاو شوی ورسره نه وي، ته د هغه باره کې څه وی؟ نو رسول الله وسلم ورته المرء مع من احب، چې څوک د چا سره محبت کوي د هغه سره به وي. هغه بل حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه چې انس بن مالک وایي یو کس راغی رسول الله وسلم ته ویل یا رسول الله قیامت به کله؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ول څه تیار کړي دي؟ وی ما خو له ډېر څه نه دي تیار کړي، نه ډېر مونځونه دي، نه ډېرې روجې دي، نه ډېرې صدقې دي، نفلي یادوي. ګورئ ښه دا نفلي ټکی به ورسره لازم وی، ولې فرضي خو دي داسې نه څوک خوشحاله شي وځي دي جومات نه جره مزې شوې، ځکه چې هغه کس خو رسول الله صلی ته ویلو چې نه مونځونه شته، نه ډېرې روجې دي، نه ډېرې صدقې دي، معنی ده چې زکات هم د هغه کم و، فرضي مونځونو کې هم کمی کړی دی، او دغه شان په فرضي روجو کې رمضان په میاشت کې نه دې نفلي عبادات یادوي. فرض خو به کې خو یا رسول الله د فرضو نه علاوه زما نفلي عبادت دومره ډېر نه دي، بله فایده پکې دا ده کوي خو ډېر نه دي. دا ورسره مې یاده کړه د دې چې وایي ما اعددت لها من کثیر، یعنې مونځ شتي نفلي خو ډېر نه دی، روجې شتي خو ډېرې نه دي نفلي، صدقې ورکوم خو ډېرې نه دي، ولکني احب الله ورسوله. زما د الله او د الله د رسول سره سخت محبت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انت مع من احببته، بس ته چې چا سره محبت کوې قیامت په ورځ به د هغه سره یې. صحیح حدیث دی. هغه بل حدیث په صحیح مسلم کې دی، ربیعه بن کعب الاسلمي، موږ د جمعې په شپه بیان کړم
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې څه وغواړه هغه ته اسألک مرافقتک فی الجنه جنت کې تا سره ګاونډیتوب غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل فاعنی علی نفسک بکثرة السجود نو بیا زما مرسته وکړه په دې خبره کې چې زه د الله نه غواړم خو ته به پکې زما مرسته په دې وکړي چې لمونځونه به ډېر کړي ورور ته اشکال دلته پیدا شوی چې دې ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لنډه دا نه وي چې ربیع ته چې په ما دومره مهینې خو بس ما سره به یې جواب دا یاده کړه او دا جواب چې تاسو واورئ نو پوه به شي چې علم دا یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي رڼا ورته هسې نه ویلی کېږي علم ته د دې د لاسه هر څه رڼا وي ګوره معیت په دوه قسمه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کېده دا په دوه قسمه دي آخرت کې د پیغمبر سره یو ځای کېدل په څو قسمه دي دوه قسمه یو ته ویل کېږي المعیة الخاصة او بل دی معیت هغه عام دی عام معیت څنګه دی ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای شي دا عام معیت دی نو د دې دپاره دقه دي چې ته د چا سره چې محبت کې د هغه سره به په جنت کې د هغه سره به په جنت کې دویم خاص معیت دی جنت کې مرتبې دي دې کس سره که مرتبه کې یو ځای کېدل غواړي نو بیا ورسره لمونځونه هم ډېر کوي اوس پوه شوې ته نه یې پوه ربیع څه غواړي ربیع خاص یو ځای کېده غواړي یعنی کم جنت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دی کومه مرتبه کې چې دغې ته ورسي نو هغې دپاره خو به لازم محنت ډېر کوي هغه بل معیت دا دی چې ته په جنت کې د پیغمبر سره یو ځای نو جنت کې خو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې هم دی او ملاقات ورسره هم کېدی شي خو دومره دی چې ستا او د هغه په مرتبو کې په درجو کې ډېر فرق دی ته ترې لرې او ځکه هر وخت ملاقاتونه هر وخت لیده دا د لرو مرتبو والا خو زر زر نه نصیب کېږي که نه نو هېڅ اشکال پاتې نه شو که نه بیا هم څه اشکال شته او چې تاسو ته پته ولګي چې علم څومره اوچت نعمت دی ها دا ورو سوال کړی دی یو کس وي چې د شپې نوکونه واړه کول مکروه دي بله دا چې کله نوکونه ویښته واړه کې او بیا یې ګزاري نو د ګزارلو نه مخکې و بسم الله وی چې شیطان یې راوانلي جواب د دې مسلې دا زموږ په دې علاقو کې د دې نوکونو او د ویښتو په باره کې هغه ډېر خزعبلات چلېږي راچلېږي یعنې هغه صحیح دین صحیح علم نه زموږ نه پاتې دی او په دې قصو کې پراته وي نوک سره به څه کوې ویښتو سره به څه کوو او سترګې رپېدو سره به څه کوو ځای جارو کولو سره به څه کوو یعنې زموږ ټول غم دغې سره دی قبلې تخفیه غځول شو داسې نورې مسلې بارک الله فیک موږ دې مسلو کې پراته یو صحیح د سړي سره د دین سوچ یي خو الاهم فالاهم د اهمو مسلو نه شروع که عقیدې نه شروع کړي زموږ عقیده څنګه ده زموږ منځونه په کومه طریقه دي زموږ زکاتونه څنګه دي زموږ روجې څنګه دي زموږ نور عبادات څنګه دي زموږ راشه درشه زموږ غم خادیانې زموږ رواجونه رسمونه خو نوک کته او نوکبره نوک کته او نوکبره دا بې دلیله خبره ده چې د شپې نوکونه پرې کول حرام دي حکمت څه دی ګور د شریعت په هر کار کې حکمت وي د الله رب العزت خبرې بیا پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دا د حکمت نه خالی خبرې نه دي د حکمت نه خالی خبرې نه دي نو د شپې نوکونه واړه کول حرام دي یعنې زما ذهن ته دې کې څه نه راځي که تاسو ته پکې څه یاد که کتاب البطن کې م څه لیدلي خېټې په دې کتاب کې ورسره ته یاد دي نو موږ پې هم پوه کړئ چې د دې باره کې خو څه دلیل شتي نو داسې بې دلیله خبرې دي بعض وی دا نوکونه چې واړه کې او دا دې وغورځول کور کې د دې د لاسه نیستي راځي نیستي غریبي دا خو په تقدیر کې الله لیکلي دي
د دې د نکونو ګزارلو سره څه کار دی؟ ښه دلته دا ورور وی چې ګزاري نو بسم الله به وایي چې شیطان یې راوچت نه کړي، دا هم بې دلیله خبره ده. دا هم بې دلیله خبره ده چې لازم به ته 3 پیرې بسم الله وایي ځکه چې به یې شیطان راوچتوي. دغه شان بعض خلک وایي چې لازم به یې خښې نکونه او ویښته به لازم خښې. دې په دې خښولو کې یو حدیث راغلی ده خو انتهایي کمزوری روایت دی سندن. نو دا ته ډرام ته هم ګزارلی شي، دا ته ډیران ته هم ګزارلی شي، دا ته خښولی هم شي، خصوصا په هغه وخت کې چې یو سړی په داسې ځایونو کې اوسېږي چې هلته د جادو کوډې منترې عام او دی یریږي چې کیدای شي څوک یې راوالي او په جادو کې یا په څه کې استعمال کړي او دی خښ کړي، نو هېڅ خبره نه ده. خو شریعت تا ته دا نه دي ویلي چې خښول لازم دي. دلته کې دی خښوي نو هغه د دې د لاسه دی خښوي چې یاره د دې خبیثانو د غلطو عقیدو د کوډګرو منترو والا او د نجومیانو په لاس ونه لګي. صحیح ده، هېڅ خبره نه، خښې که خو خښول لازم نه دي. دا ته کډر ته هم ګزارلی شي. او دغه شان بعض خلک وی موږ وسیزو، بعض وی موږ ډیران ته وزار کړو، هېڅ خبره نه دي. دومره غټه مسله ته مه جوړوي. او څنګه چې دې ورور وي چې بعض وی او زنانه خصوصا وی دا د زنانو مسلې دي، وی د ماښام نه بعد چې ځای جارو کې نو دې سره نیستي راځي. دا هم پته چې کوم ځای نه دوی اورېدلې ده. خو یو خبره ما تجربه کړې ده، کومه خبره چې په عوامو کې مشهوره وي دا هسې نه مشهوره، چېرته یا خو کمزوري علم والا مولوي صاحب بیان کړې ده او یا چېرته امیر صاحب بیان کړې ده چې تبلیغ کې 2-3 ګشته لګولي دي. هسې عوام د ځان نه ګورې یو مسله نه مشهوروي، خو یو یې واوري هغه بیا بل ته بیانوي، بلې بل ته بیانوي، بلې بل ته بیانوي، نو هغه مسله دې څه شي؟ مشهوره شي. ما به بعضو خبرې د عوامو نه اورېدې، مخکینۍ خبره ده. نو داسې سوچ به مې کوو په اوله کې سړی چې کله د علم ته نوی نه راوځي، سړي خو مطالعات دومره نه وي، نه ډېرو علماو سره داسې ناستی شي. نو ما به سوچ کوو چې یاره د عوام دا بعض خبرې څنګه کوي، دا اوس دوی د کوم ځای نه راویستي دي. وروسته ورو ما پکې هغه بعض مسلې د مولیانو په کتابونو کې ولیدې راغلې وي، ما په خپله ولیدې چې هغه ډکوسله په کتاب کې موجود ده. نو بیا ما ته د دې خبرې احساس وشو چې عوامو کې چې یو خبره مشهوره وي هسې نه وي، چا نه اورېدلي دي او د داسې چا نه اورېدلي دي چې په هغه باندې په ظاهره کې د علم او د دیندارۍ جامه پرته ده. ځکه چې د هر چا مسله کوم څوک نه اوري که نه، چې هر سړی په لاره تېرېږي زه خبرې اورم، نه، لازم هغه سړی ځان یې داسې کړی دی چې خلک ته متاثره کېږي. هغه یو ګډه وډه خبره کړې ده، خلک یې بیانوي. نو دا خبرې چې د شپې ځای جارو کول او نکونه وړه نورې څه شتې پکې تاسو ته یاد دي؟ ډېرې داسې خبرې چې هسې پالتو دي، که نه تاسو ته الله ساتلي، تاسو ته هېڅ هم نه دي یاد. کوشش دا کوو چې دا قسمه خبرې خصوصا د زنانو ته وښایي کورونو کې. داسې پالتو خبرې دي وایه، هغه خبره پسې ځه چې هغه د دلیل په رڼا کې شوي او دلیلي د دې خبرو نه ځان ساتل پکار. او تعجب به په دې وکړي چې دا زنانه چې دا مسلې بیانوي، وایي نکونه به نه غورځوي، نیستي راځي او ماښام به ځای نه جارو کوي. دا ګوره فرضي لمونځونو کې یو هم نه کوي، یو لمونځ به نه کوي، ښه یو. او چې کش د جارو واوري د ماښام لمانځه نه بعد د کټ نه به راودانګي، تباهي را باندې راولي او نیستي راولي او کېدې دا شي. سبحان الله، یو خبره به کېدي چې تاسو نوټ کړي مي، شیطان هغه دینداري سړي ته ډېره ښایسته کوي چې کومه دینداري یي نه، او هغه دینداري سړي ته ډېره ګرانوي چې کومه دینداري یي او دینداري ورته ویلی کېږي. لکه اوس ته یو سړي ته لمانځه نه بعد دا دغه وایه، دا اذکار الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر سبحان الله، دا به راته څه ګران کړي. بیا ورته د لمانځه نه بعد په تندي لاس ږدي یا قوي یا قوي وایه، دا به راته څه اسان کړي. دغه سړی دا یا قوي چې کوي
دکه دته لږ صبر وکړه دا استغفر الله ورسره ووایه 3 پیرې اللهم انت السلام ووایه دا اذکار لږ ووایه یاره وایي زموږ ځان له کارونه دي او دا دی سوال دا دی چې دا خو دواړو ته عبادت دی وایي یعنی دی خو لا خبر نه دی چې دا یا قوي ویل عبادت نه دی ځکه چې بدعت دی دی خو ته خبر نه دی که نه نو دې ته هم عبادت وایي دغې ته هم وایي دا یو ورته ولې اسان دی او دا بل ورته ولې ګران دی شیطان ورته ښایسته کړی ځکه چې بدعت شیطان خو غواړي چې دی په داسې کار کې پریوځي چې دی ورته عبادت وایي او هغه عبادت نه وي دی محنت وکړي او قیامت کې په آخرت کې د هغه کسانو په صف کې راشي وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه بس خلق به په آخرت کې هغه چې عمل به یې کړی او ځان به یې ستړی کړی نو شیطان دا غواړي چې موت هم دې خلکو کې راشو چې محنت هم وکړو او ځان پالتو ستړی کو په آخرت کې هېڅ هم نه بلکې الټه عذابونه نو الله دې موږ د دې حالاتو نه لرې ساتي دا یو ورور سوال کړی دی او دا هم ښایسته سوال دی او نن ما تقریبا داسې نږدې سوالونه را جمع کړي یو بل سره لګي وی دا خبره په آدابو کې بیانېږي چې کله بیت الخلا ته ورننوځي قضای حاجت دپاره چې کوم ځای کې هغې ته څوک باتروم وایي څوک ورته حمام وایي څوک ورته بل څه وایي څوک بل څه وایي چې هغې ته ورننوځي بیت الخلا ته نو یې ګس خپه به مخکې کې او چې روځي نو ښی خپه به را مخکې کې دا تاسو ته معلوم دی که نه وي او وی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده سوال دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو د اودسماتو دپاره داسې ځایونه نه وو هغه وخت کې خلک بهر ته وتو فضا ته صحرا ته نو څنګه داسې په دې طریقه رسول صلی الله علیه وسلم عمل کړی دی پوه نه شوئ پوه شوئ یعنی په دې عمل کله کېږي یعنی چې کله آبادي ته چې ورننوځي خو ګسه خپه به ښی خپه به مخکې کې یا ګسه به را مخکې کې څه هر څه چې کې خو چې اودسماتي دپاره خاص ځایونه یعنې نږدې وخت کې زموږ په دې علاقو کې دا زموږ د علاقې نږدې وخت یو څو کاله مخکې کورونو کې د قضای حاجت دپاره خاص ځایونه نه وو خلکو بهر ته وتو سوچو کې د رسول الله وسلم په زمانه کې هغه کې عامه طریقه دا و چې قضای حاجت دپاره به خلک بهر ته وتو سوال د دې ورور دا دی چې بیا رسول الله وسلم په دې عمل څنګه کړی دی الجواب په دې باندې د علماو اتفاق دی او چې کله علما اتفاق وکړي اجماع په یو خبره وکړي او اختلاف پکې څوک ونه کړي دا اجماع حجت وي په دې باندې د علماو اجماع او اتفاق دی چې مستحب طریقه دا ده چې بیت الخلا ته ورننوځي نو ګسه خپه به مخکې کې او بیا چې روځي نو ښی خپه به را مخکې کې او په دې باندې خاص دلیل نشته د حدیثونو نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی نو بیا دلیل په دې څه دی دلیل هغوی دوه خبرې ذکر کوي یو دا خبره ذکر کوي د شریعت دا قاعده ده چې هر هغه کار چې عزتمن کاري هغه به په ښی طرف کېږي او هر هغه کار چې هغه کرکجني ګندګي پکې نو هغه کار به په ګس طرف کېږي دا د شریعت قاعده ده لکه حدیث کې راځي که نه امام ابو داود راوړی دی حفصه رضی الله عنها وی أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم با پخی لاس خوراک کو څښاک کو کپړې به اچول او ګس لاس یې دې نه علاوه د نورو کارونو لپاره نو دا قاعده شوه قانون شو چې ښی لاس په کومو کارونو کې به استعمالېږي په ښو کارونو کې په پاکو کارونو کې په عزتمنو کارونو کې لکه مثال کپړې اغوسته شو کپړې اغوسته غوره دي که ویسته غوره دي اغوسته غوره دي کپړې اغوسته شو پیزار په خپو کول شو جورابې موزې په خپو کولی شوې جومات ته ننوته شو جومات ته ننوته د راوتونه غوره دي که نه دغه شان مسواک استعمالول شو
رانجه لګول شو، نوکونه واړه کول شو، بریت واړه کول شو، ویښته منګزول شو، دغه شان د سر ویښته واړه کول شو یا لرې کول شو، دغه شان د اودس دپاره اندامونه اینځل شو، دغه شان د بیت الخلا نه راوته شو، خوراک څښاک شو، لاس ملا وهل شو، حجر اسود باندې لاس راښکوده شو او داسې پسې بیا ځه. په دې ټولو کې به ښی لاس استعمالېږي، ښی طرف. ښه د دې په ضد باندې لکه بیت الخلا ته ننوته، دغه شان د جومات نه راوته، دغه شان استنجا کول، کپړې ویسته، جورابي یا پیزار ویسته، نو په دې کې ګس طرف نه شروع کو. نو دا قاعده شوه، دا څه ده؟ قاعده ده. دویم دلیل ابوی سره قیاس دی. قیاس جومات ته په ننوتو او په راوتو، خو دې ته قیاس عکسي وایي. قیاس عکسي ولې عکسي؟ جومات ته چې ننوځي نو ښی خپه به مخکې کې، چې راوځي نو ګسه. قیاس خو شو، خو قیاس عکسي چې ته بیت الخلا ته ورننوځې نو ګسه خپه به ور مخکې کې، چې راوځي ښی خپه، ځکه چې ته ښځې ته راوځې که نه. بیت الخلا ته چې ورننوځي دا ښځی دی. او چې څوک پکې موبایل ګوري او ګیمونه کوي او نسوارو او سګرټو له دغه ځای ساتلی، پته نه چې کېدای شي که هغوی ښی خپله نه مخکې کوي چې موږ ښځې ته ورننوځو. نو دغه د ګندګۍ ځای دی، د شیطانانو د راجمع کېدو ځای دی، څنګه چې حدیث کې راځي. نو ته د پاک ځای نه ګنده ځای ته ورننوځې، نو چې د پاک ځای نه ګنده ځای ته ورننوځې نو ګسه په مخکې کړه. خو د هغه ځای نه د شیطانانو د راجمع کېدو د ځای نه ته بهر پاک ځای ته راوځې نو کومه خبه را مخکې کړه؟ ښی خپه. خو بیا هم د دې رور هغه سوال پاتې شو، څه او ټیم کې آبادي نه و، نو دا کار به څنګه کړی؟ نو یاده که امام نووي رحمه الله مشهور کتاب دی المجموع، پای کې دا خبره واضحه کړې ده. وی دا ادب چې دی دا په بنیان کې هم دی او دا په صحرا کې هم دی. څنګه؟ بنیان آبادي چې شي خو واضحه ده، صحرا کې څنګه دی؟ وی فیقدم رجله اليسرى اذا بلغ موضع جلوسه. کم ځای کې چې دی کیني که نه، لکه دی یو ځای ټاکلی چې زه دغه ځای ته ځان رسوم، چې کله دی دغه ځای ته ورسېدو او خیری قدم علي دغه ځای دپاره نو ګسه خپه به مخکې کړي، او چې اودس ماتې وکړو نو دی خو به لازم قدم علي را دې خوا کېږي به، نو ښی خپه دې را مخکې کړي. عمل پوه شو که ونه شو؟ او تاسو پوه شوئ که نه؟ والله اعلم. ښه یو سوال به بل والو، لکه چې یو څو منټه شتې، داسې سوال به والو چې جواب یې مختصر وشي. دا سوال یې ورور کړی دی او د نن سبا د وخت سره مناسب دی او اهم دی او دا به اخري والو. وایي په دې خبره باندې خو موږ پوه یو چې دې طرف ته توجه کړو نو ډېره فایده مند وي. په دې خبره خو موږ پوه یو چې دا کلیپونه کته، دا ویډیوګانې، دا سندرې، دا فحاشي، دا ډمتوب دا حرام دي. سوال دا دی چې څوک یې ګوري ده ته بلکل اقه شان ګناه میلاویږي لکه څنګه چې دغه ویډیو جوړونکي ته میلاویږي. او په هغې مثال داسې ورکړی لکه اوس یو سړی دی په ویډیو کې په دین پورې مسخرې کوي، لکه یو سړي فلم جوړ کړی، ویډیو جوړ کړې ده او دی لګیا دی په دین پورې مسخرې کوي. دې د لاسه دی څه شو؟ ګناهګار شو. دین پورې چې مسخرې کوي دی ګناهګار دی، کافر دی، کافر شو. سوال دا دی چې دا څوک چې ګوري یعنی دی صرف ګناهګار دی که دی هم د هغو په شان کافر کېږي؟ جواب د دې مسئلې ما د نږدې ورځو کې په یو بیان کې په دې باندې ډېره تفصیلي خبره کړې وه، ډېره تفصیلي. ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا عامه شوې ده او هر سړي سره موبایل جیب کې دی او که دې مارکیټ ته ورغلی په دې نیټ ډکولو باندې چې کومې پیسې لګي که نه، دومره دوی په خېټه نه لګوي. خېټه کې به قړلاری کېږي، وږی دی غواړي چې داسې غوړ زیړې څه وخوړی، نو خېټه را ټینګوي،
خیر دی که دی که اوازونه کیږي را کیږي هوا پکې ګیس پکې ګرځي را ګرځي خو چې نیټ زما ډک شي نو د دې نیټ نه غذا جوړه شوې دی دې بازو او چې یو سړی معلومول غواړي که نه که ده دې سزا ورکړه چې دا موبایل ته یو څو منټو له ضبط که او بیا دې ته ګوره که ده ټوپونه ونه وال دلیل دی چې دی نشه شوی دی او د دې غریب دقه ژوند دی بس دی د هېڅ هم نه دی خبر او دا ګوره سبحان الله د انګریزانو دا شي نه راویستي دي خو دا انګریزان په خپله په دې خبرو کې ما په خپله دوی ویډیوګانې د دوی په دې باب کې لیکل کتلي دي چې دغه نصیحتونه کوي چې د ورځې به دومره منټه موبایل صرف ګورې بچو له به په دې حالاتو کې ورکوي په دې کې ډېر اصولو سره کار کوي خو هغو ته پته لري چې داسې قوم له م جوړ کړی دی او بیا پوښتن چې کلمې د لتینې یې راویستي او دا قوم یې په ټول نه تباه کړی که نه او ځان یې پې تس نس کړی نه که نه بیا یې نه پرېږدي زما خواله خو خلک راځي که نه ځوانانو ورب الکعبه خپله زندګي تباه کړې ده ژوندونه تباه شو ها بغیر د دې نه چې ویډیوګانې او تصویران د جنکو خواره شوي دي او مرګونو ته خبرې رسېدلي هغه طرف ته لا نه ځم خو دا چې ګوري نظر تباه عقل ختمی خوب ختم جسم کمزوره مخ زیړ پیسې ختمیږي شهوت بې ځایه استعمالیږي د شهوت خبرې د شهوت سوچونه په زنا مجبوره شي یا د لاس زنا یا څوک پیدا کړي زنا ورسره وکړي والعیاذ بالله رغبت کور ته د تلو ختم شي یا به کلونو پروت ځکه ته که موبایل یې ګوري یو ځای کې رابطه بل ځای کې رابطه او لا پکې په شرمونو جدا وشرمېږي کله داسې چې یو زنانه ته تصویر مسویر والي بیا ورته رالیږي اوس پیسې رالیږه اوس دا قیسې مې شوي دي نو د مخکې ورځو کې زما خواله یو کس راغی چې دې به څه کوو ما څه مسله ده وایي داسې یو کس زما نه وي یو جنۍ زما نه تصویر اخیستی ده په جړا شو غریب نو ما یې زه حکومت کې خو کار نه کوم چې تاله دې حل له وباسم ما یې لاړ شه تاڼې ته معلومات وکړه او بیا چې هغوی درته څه وویې که زه اوس تا ته څه ووایم دې باب کې دا ټول د دې سوشل میډیا د غلط استعمال د لاسه سوشل میډیا موږ پرېښودی نه شو بلکل نن سبا لازم شوي ده خو د دې د استعمال حدود دي د دې د استعمال طریقې نو ما پرې نږدې ورځو کې خبره کړې وه ګوره قرآن کې الله څه وایي ادب یې زده کړی موږ ته زده کړی دی الله ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معه نږدې ورځو کې موږ دا خبره ذکر کوله سورة الانعام په تفصیل کې چې کوم ځای کې د الله په آیتونو پورې مسخرې او ټوغې کېږي الله وایي هلته به نه کښېني دی پیغمبر ته ویلي دي نو داسې قسمه ویډیوګانې که ته دې له لایکونه ورکول دې ته پروت دا ټول حرام دي او ځکه علماو دا خبره ذکر کړې ده دا واقع ډېره ناشنا ده عمر بن عبدالعزیز رحمه الله پنځم خلیفه راشد چې دی هغه پسې څه کسان راوستی شو دوی شراب څکي شراب یې څکل نو چې دوی له سزا ورکړي نو هغه وی دوی له سزا ورکړي دومره کوړې چا ورته دا ووایي امیر المؤمنین دا یو پکې بېګناه دی د ده روژه وه یعنې د نورو شراب څکل د دې یو روژه وه اسې به هغوی سره ناست هغه ورته ابدأو به په ده شروع کوي نو څنګه په ده شروع کوي ده خو روژه وه وایي تاسو قرآن کې نه دی اورېدلي چې الله وایي د دوی سره مه کښېنئ انکم اذا مثلهم او که کښېناستئ تاسو هم د دوی په شان شئ نو دم لکه چې شراب څکلي دله ورسره هم سزا ورکوي سره ناست و که او دغه شان حدیث کې راځي ګوره من کان یؤمن بالله والیوم الاخر د چا چې په الله او په آخرت ایمانی فلا یجلس علی مائدة یشرب علیها الخمر دی به په هغه دسترخوان نه کښېني په کوم دسترخوان چې شراب څکې کېږي خبره د شرابو زه نه کوم خبره دا کوم چې الله وایي چې کوم ځای کې د الله پیغمبر وایي چې کوم ځای کې ګناه کېږي هلته به ته نه کښېنې
نو دا سوشل میډیا دا هم یو قسمه مجلس دی. ستا په مخ کې یو سړی لګیا دی ګډیږي ډمتوب کوي یا یې ته په سکرین ګورې دا یو شی دی کې څه فرق دی؟ یو جنۍ راغلی د ګډیږي ستا په مخ کې یو جنۍ ته ته ګورې په سکرین باندې دې کې څه فرق دی؟ ما به پوه کوي څه فرق پکې شته؟ نشته. ته به دې قسمه مجالسو ته نه حاضرېږي. ښه ګناه څنګه ده؟ ګناه داسې ده که چېرته عامه ګناه کېږي په دې ویډیو کې او ته ورته ګورې او پرې راځي او دې ته دا ستا دا ناسته دلیل دی د دې چې ته پرې راځي. اوس که یو سړی تا ته داسې ووایي چې نه نه زما خو سخت بدي شي درکوه مړه دا د ډم زامن خو ګوره مې نه دی راځي. دا ما ته یو زمونږ یو خپل قصه کوله دیره کې یو کس و لکه ظاهره کې ګیره و زموږ خو دا مته وي چې کوم سړي ګیرې بس دی ښه تقوادار دی هغه دغه یو کار کړی چې ګیره پرېښودی وي دې دیره کې څه کسان ناست چې ته سندره یې لګولې وه دغه کس راغی عمر نه مشهور نو هغوی زر زر ریموټ راواغېستو دغه یې بند کړو چې یاره مشر راغی هغه وایي چې پرېږده استغفرالله ته د دوی دې حال ته وګوره وي موږ بندولی وي استغفرالله ته وګوره لکه دا به د چا خوري او په دې چل کې هغه ټوله سندره یې وکته هغه عرصې وکتو نو دی اوس وایي چې زما بدې شي استغفرالله واستغفرالله او ناست دغه شي ته دی چې ته ورته ناست یې او ګورې ته پرې راسي. مونږ خو ظاهر ته ګورو ظاهر ستا دا وایي چې ته یې ګورې نو ته که هغه ګناه کوي او ته ورته ناست یې نو ته هم دغه ګناهګار شوې. ښه که چېرته هغه کفر کوي او ته ورته ناست یې نو بیا دوه حالات دي. که ته د ده په دې کفر راضي نه یې نو بیا په خطرناکه ګناه کې واقع چې کفر ته نږدې کېږي ځکه چې کفر یینې غیرت ترې نه راوچتېږي بیا هم ناست یې خو کافر کېږي نه نور یعنې ښه په خطرناکه مرحله کې او چې ورسره په دې راضي شوې نو ته ورسره هم کافر شوې. پوه شوې په دې مسله؟ خلاصه دا ده چې د دې قسمه مجالسو نه که هغې ته حاضرېدلي په بدن سره او که هغې ته حاضرېدلي د موبایل په لاره د دې نه ځان لرې ساتئ. د ځان نه هوښیار خلک جوړ کوي. دا موبایل ما او تا په پیسو اخیستی دی که نه او دې ته موږ نټ په پیسو باندې ډکوو ما او تا مزدوري کړې ده په سخت هم دا پیسې را جمع کړي دا موږ د دې دپاره نه اخیستی چې دې که موږ د یو ډم ویډیو لګولي هغه ته به ناست یو یا په دې کې به موږ کنځلې اورو یا په دې کې به موږ قمقل ته ناست یو یا موږ به لیونو ته ناست یو یا به موږ په دې کې کنځلې اورو. زموږ عقل زموږ مرتبه الحمدلله د دې نه ډېره اوچته ده چې زه ما دې ډډه لګولي او ویډیو کې مې یو قمقل کولاو کړی او هغه ته مې خولې چینګه کړي او خاندم. زه خو ځان د دې مرتبې نه اوچت ګڼم. که څوک دې مرتبه کې ځان ګڼي یو مبارک دي شي هغه ته دغه ویډیوګانې او دغه چلونه. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې جاهونه وساتي او چا دلته وای فای معیارېږي او هغه د چا په نوم باندې او بل بیا د مشترکه یا اته کسان یا نه حاله راکوي او لکه دا نور کسان یا پې سندرې غږوي یا څه چې پې ګوري او دا چا چې هغه سیاده ته ګناهي که نه وي. دا سوال زما نه ډېر مخکې شوی وم د سوالاتو جواباتو په نشست کې چې یو چا سره نن سبا دلته نظام دا دی ډېرو کې یو وای فای لګېدلي او هغه یو کس په نوم باندې او شریک پکې ټولي نو که دا نور خلک پکې د ګناه کارونه کوي دی به یې ذموار یو که نه. ګوره دا خبره یاده کړه موږ الله مکلف کړي وو په ظاهر باندې باطن موږ ته نه دی معلوم. موږ به ظاهر د ملګري ته ګورو لکه اوس ته زموږ په تا دا ګمان دی ماشاءالله ظاهر هم ته دیندار یې درسونو ته کښېنې انشاءالله څنګه چې زموږ ګمان دی داسې ته یې ته راشي ما ته دا ووایي چې یاره ما ته د خپل نټ نه د موبایل لږ ټچ کړه زه نټ ګورم زه ظاهر ته وځم یاره دا سړی ښه سړی دی بس. اوس که تا اخوا دې خوا پکې څه وکړو الله ما نه رانیسي ځکه چې ظاهره کې مکلف خو یو سړی په ما پسې راغی د ظاهر نه ګډوډ دی خبرې اترې شکل ناسته پاسته نو دې ټینګه به زه ځان ساتم. نه چا راته وایي دا ډېر ښه سړی ښه سړی دی خو ظاهر نه خو ما ته داسې ښکاري چې یاره هېڅ پته نه لګي. نو که چېرته د انډیوالان درته پته وي چې هغوی یاره دا جاخو ماخو واله دي
او دی بیا هم هغوی له دا شعر راکولاوي نو دی ورسره شریک دی په ګناه کې او که نه د ده پې ښه ګماني چې یاره ښه مونځ اودس کوي مسلمانان خلک دي دینداره ظاهره کې داسې څه پکې نشته او هغوی پټ څه د ګناه کار کوي نو بیا الله دی نه رانیسي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد